بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. نقیب الله اتل د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي منیجمنت د یو نوي لیکچر سره حاضر یم. نن به موږ تاسو د مالي منیجمنت په ننني ویډیويي لیکچر کې د مالي حسابونو په تحلیل او یا هم فاینانشل سټیټمنټس انالیسیس باندې بحث کوو او همدارنګه په دې باندې هم بحث کوو چې د مالي حسابونو تحلیل کوم تخنیکونه لري او د کومو تخنیکونو په اساس من کولی شو د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل ترسره کړو. لومړی په دې باندې بحث کوو چې د مالي حسابونو تحلیل یا فاینانشل سټیټمنټس انالیسیس څه معنی. اوس هر کله چې موږ تاسو غواړو یو تصدی یا شرکت ته د لنډې مودې لپاره پیسې په قرض یا پور ورکړو، نو زموږ سره دا اندېښنه وي چې آیا هغه شرکت یا تصدي زموږ دغه لنډمهاله پور په ټاکلي وخت سره موږ ته واپس سپارلی شي که نه. همدارنګه کله چې موږ تاسې غواړو یو شرکت ته د اوږدې مودې لپاره پیسې په قرض ورکړو، نو زموږ سره دا اندېښنه وي چې آیا هغه شرکت به په آینده کې په ټاکلي وخت زموږ دغه اوږدمهاله پور موږ ته واپس بیرته وسپاري او که نه. او همدارنګه هغه شرکت به هر کال د سود په شکل موږ ته پیسې په اسانۍ سره تادیه کړي او که نه. همدارنګه کله چې موږ تاسې غواړو د یو بل چا سره په کاروبار کې ځان شریک کړو، یعنې موږ غواړو چې په یو کمپنۍ کې پانګه اچونه وکړو او یا هم د یو بل چا سره په کاروبار کې ځان شریک کړو، نو آیا د بل چا سره په کاروبار کې ځان شریکول دا زموږ لپاره ګټور تمامېدی شي که نه. یعنې که چېرته موږ یو بل چا سره په کاروبار کې سرمایه شریکه کړو، نو موږ به د سرمایې د هرې روپۍ مقابل کې څومره خالصه ګټه بیرته لاسته راوړو. همدارنګه کله چې د یو شرکت مدیران غواړي دا وګوري چې آیا د هغوی دغه اوسنی مالي حالت د تیرو کلونو د مالي حالت په پرتله ښه شوی دی که نه، په هغې کې بهتروالی راغلی دی او که نه. او همدارنګه که یو شرکت غواړي دا وګوري چې آیا اوس وخت کې د هغوی دغه مالي حالت د ورته نورو شرکتونو د مالي حالت څخه غوره دی که نه، د هغې څخه بهتر دی که نه. نو دا او دغه ته ورته نورې مختلفې پوښتنې دي چې د هغې د ځواب لپاره موږ تاسې مجبور یو د مالي حسابونو تحلیل ترسره کړو. یعنې که چېرته موږ د مالي حسابونو تحلیل ترسره نه کړو، نو موږ نشو کولی چې دغې ته ورته پوښتنو ته ځواب په اسانۍ سره ترلاسه کړو. نو د مالي حسابونو تحلیل دا یو هنر دی چې د هغې له مخې موږ تاسې د یو شرکت د مالي حسابونو څخه مختلف اعداد و ارقام راخلو او بیا له هغې څخه موږ داسې معلومات ترلاسه کوو چې هغه له موږ سره په تصمیم نیولو، پرېکړه کولو او یا هم په ډیسیژن میکینګ کې مرسته کوي. په دې معنی کله چې موږ غواړو یو شرکت ته د لنډې مودې لپاره او یا هم د اوږدې مودې لپاره پیسې په قرض ورکړو، نو آیا موږ دا کار ترسره کړو که نه، نو د مالي حسابونو تحلیل کولی شي موږ سره په دغه تصمیم نیولو کې کومک وکړي. همدارنګه کله چې موږ غواړو د یو بل چا سره په کاروبار کې ځان شریک کړو، د هغوی په کاروبار کې موږ انویسټمنټ وکړو، نو آیا دغه کار موږ ترسره کړو که نه، نو د مالي حسابونو تحلیل موږ سره په دغه تصمیم نیولو کې کومک کولی شي. همدارنګه کله چې یو شرکت غواړي سوداګریز توکي بل چا ته په قرض ورکړي، نو آیا دوی دغه سوداګریز توکي بل چا ته په قرض ورکړي که نه، آیا هغوی ورته په آینده کې دغه پیسې په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه. نو د مالي حسابونو تحلیل موږ سره په دغه تصمیم نیولو کې کومک او مرسته کولی شي. نو د مالي حسابونو تحلیل یو هنر دی چې د هغې په اساس موږ تاسې د یو کاروبار هغه د پور د تادیې وړتیا، د یو کاروبار سیالیت، همدارنګه د کاروبار ګټورتیا او نور مختلف اړخونه په اسانۍ سره پیدا کولی شو. اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې د مالي حسابونو تحلیل لپاره باید مالي حسابونه څه ډول ترتیب شي. دلته دوه خبرې دي. یو دا چې دغه مالي حسابونه باید کلاسیفاید وي او بل دا چې دغه مالي حسابونه باید کمپیریټیو وي. یعنې موږ تاسې باید کلاسیفاید فاینانشل سټیټمنټس همدارنګه کمپیریټیو فاینانشل سټیټمنټس ولرو. کلاسیفاید مالي حسابونه په څه معنی؟ دا په دې معنی سره چې د یو شرکت مالي حسابونه باید طبقه بندي شوي، هغه په مختلفو کوچنیو برخو باندې ویشل شوي تر څو د مالي حسابونو په تحلیل کې هغه موږ تاسې په اسانۍ سره تحلیل کړی شو.
اوس که موږ تاسې دغه د یو شرکت د مالي کال په پای کې د هغوی بیلانس شیټ فرض کړو، نو دلته په بیلانس شیټ کې چون د کاروبار هغه ټولې شتمنۍ او همدارنګه پانګه ذکر کیږي، نو دلته په شتمنۍ کې باید دغه کلاسیفیکیشن شوی چې د دې کاروبار هغه ټولې جاري شتمنۍ یا کرن اسید څومره دي، د دې کاروبار ثابت شتمنۍ یا فکس اسید څومره دي، همدارنګه د دې کاروبار لنډمهاله پور څومره دی، اوږدمهاله پورې څومره دی، او همدارنګه د دې کاروبار د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څومره دی. نو دلته دغه بیلانس شیټ باید په دغه برخو باندې موږ تقسیم کړو تر څو د مالي حسابونو په تحلیل کې موږ سره مرسته او کومک وکړي. اوس که دا موږ تاسې د همدغه شرکت د مالي کال په پای کې د هغوی بیلانس شیټ فرض کړو، نو دلته د شتمنۍ په برخه کې باید دا ذکر وي چې دغه شرکت په جاري شتمنۍ کې کومې شتمنۍ لري او د هغې مجموعه څومره ده، همدارنګه دغه شرکت د ثابتو شتمنیو کوم ډولونه لري او د هغې مجموعه څومره ده، همدارنګه دغه شرکت په لنډمهاله پورونو کې او همدارنګه په اوږدمهاله پورونو کې کوم پور لري او د هغوی مجموعې څومره دي، همدارنګه د دغه شرکت هغه د مالکانو د خپلنۍ پانګې مقدار څومره دی. نو دغه ته ویل کېږي کلاسیفاید فاینانشل سټیټمنټس، یعنی دغه مالي حسابونه باید په مختلفو طبقو یا برخو باندې ویشل شوي تر څو د تحلیل په وخت کې موږ د هغې تحلیل په اسانۍ سره وکولی شو. همدغه شان که موږ دا د یو شرکت د مالي کال په اخره کې د هغوی انکم سټیټمنټ یا د ګټې او تاوان صورت حساب فرض کړو، نو دا هم باید کلاسیفاید وي، په دې معنی چې دلته په دغه انکم سټیټمنټ کې باید دا واضح ذکر شوي چې دغه د مربوطه مالي کال کې دغه شرکت د خرڅلاو ټول حاصل څومره و، د هغوی دغه د مربوطه مالي کال د خرڅ شوو توکو مصرف څومره و، همدارنګه د مربوطه مالي کال ناخالصه ګټه څومره ده، همدارنګه د مربوطه مالي کال نور ټول مختلف قسم عملیاتي مصارف ټول باید په دې کې ذکر وي، همدارنګه د دغه مربوطه مالي کال هغه عملیاتي ګټه یا اپریټینګ پرافیټ څومره دی، همدارنګه د دغه شرکت د مربوطه مالي کال هغه د مالی څخه د مخه ګټه څومره و، همدارنګه دغه د مربوطه مالي کال د دې شرکت دغه خالصه ګټه یا نیټ پرافیټ څومره دی. نو دلته په انکم سټیټمنټ کې هم باید دغسې مختلفې طبقې موږ ولرو، یعنی په دې کې د ناخالصې ګټې مقدار، د عملیاتي ګټې مقدار، همدارنګه د خالصې ګټې مقدار باید ذکر وي تر څو د مالي حسابونو په تحلیل کې زموږ سره مرسته او کومک وکړي. اوس که چېرته دغه مالي حسابونه طبقه بندي شوي نه وي، کلاسیفاید نه وي او په هغې کې دغسې مختلف جزئیات او برخې ذکر شوي نه وي، نو بیا موږ تاسې په اسانۍ سره د هغې تحلیل ترسره کولی نه شو. نو د دې لپاره چې دغه د مالي حسابونو تحلیل په اسانۍ سره موږ ترسره کړو، نو هغه باید په دغه شکل کلاسیفاید یا طبقه بندي شي. همدارنګه د مالي حسابونو په تحلیل کې دویم شرط دا دی چې موږ تاسې باید کمپیریټیو فاینانشل سټیټمنټس ولرو، یعنی دغه مالي حسابونه باید په مقایسوي شکل ذکر شي. په دې معنی کله چې موږ تاسې د یو شرکت د یو مالي کال په اخره کې د هغې تحلیل کوو، نو موږ ګورو چې آیا دغه شرکت په اوسني مالي حالت کې د تیرو کلو په مقایسه ښه والی راغلی که نه، آیا د دغه شرکت مالي حالت ښه شوی او که نه. نو دلته کله چې موږ تاسې اوس تحلیل کوو، نو د تحلیل لپاره موږ تاسې باید د یوه کال څخه زیات مالي حسابونه ولرو او د هغې ټول ارقام باید خوا په خوا ذکر شي تر څو موږ د هغې مقایسه وکړو، د هغې کمپیریزن وکړو چې آیا د تیرو کالو په پرتله سږ کال د دې مالي کال د پور د تادیې په وړتیا کې، د دې په ګټورتیا کې او همدارنګه په نورو اړخونو کې مثبت تغییرات راغلي که نه، د دې کاروبار مالي وضع ښه شوې که نه. نو همغه ده چې موږ تاسې باید کمپیریټیو فاینانشل سټیټمنټس ولرو. اوس که دغه موږ تاسې د یو شرکت هغه کمپیریټیو بیلانس شیټ فرض کړو، نو دلته اوس موږ تاسې ته معلومیږي چې موږ دغه بیلانس شیټ د ریپورټ فارم په شکل ترتیب کړی دی چې دلته ټولې شتمنۍ هم ذکر دي، همدارنګه دلته د کاروبار هغه ټوله پانګه هم ذکر ده. نو دلته موږ تاسې ته معلومیږي چې موږ د 2 کلونو هغه د مالي حسابونو ارقام لرو، په دې معنی چې د 2019 کال همدارنګه د 2013 کال په اخره کې دغه شرکت
ټولې څومره شتمنۍ لرلې، همدارنګه د هغوی د خپلانۍ پانګې او پردۍ پانګې مقدار څومره و. نو دلته موږ د 2 کلونو دغه ټول ارقام خوا په خوا ذکر کوو تر څو موږ وګورو چې د تیر 2013 کال په پرتله سږ کال په 2019 کال کې د دې کاروبار په ټوله شتمنۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی، د دې کاروبار په پردۍ پانګه کې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی، د دې کاروبار په خپلانۍ پانګه کې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی. نو خلاص دا چې کله موږ تاسې دا ګورو چې د یو شرکت هغه مالي حالت د تیرو کالو په پرتله سږ کال بهتر شوی که نه، ښه شوی که نه، نو هغې لپاره موږ تاسې باید کمپیریټیو فاینانشل سټیټمنټس ولرو او دلته حد اقل موږ تاسې باید د 2 کلونو هغه مالي حسابونو ارقام له ځان سره ولرو. که د زیاتو کلونو وي لاخره تر څو موږ تاسې د هغې هغه ټرینډ مطالعه کړو چې په دغه تیرو څو کلونو کې د دغه شرکت په مالي حالت کې څه ډول تغییرات رامنځته شوي دي. همدغه شان که موږ دغه د یو شرکت کمپیریټیو انکم سټیټمنټ فرض کړو، دلته هم موږ تاسې دغه انکم سټیټمنټ په ریپورټ شکل کې ترتیب کړی دی چې دلته موږ تاسې هغه ټولې طبقې هم په دې کې لرو او همدارنګه موږ ته معلومیږي چې دلته موږ د دغه شرکت د 2 کلونو هغه انکم سټیټمنټ ارقام راخیستي چې 2013 او 2019 کلونه دي. یعنې په دې کې موږ تاسو ته اوس دغه واضح معلومیږي چې په دغه تیرو 2 کلونو کې دغه شرکت څومره خرڅلاو ترسره کړی و، د خرڅ شوو توکو مصرف یې څومره و، همدارنګه ناخالصه ګټه یې څومره وه، عملیاتي ګټه یې څومره وه، خالصه ګټه یې څومره وه. نو دلته اوس موږ تاسې په اسانۍ سره کولی شو د دغه شرکت دغه اوسنی حالت د تیر حالت سره مقایسه کړو چې آیا د تیر کال په پرتله سږ کال د دې شرکت په خرڅلاو کې زیاتوالی راغلی که نه، د دې شرکت په خالصه ګټه کې زیاتوالی راغلی که نه، د دې شرکت په ناخالصه ګټه کې زیاتوالی راغلی او که نه. نو هر کله چې موږ تاسې د مالي حسابونو تحلیل کوو نو بهتره دا ده چې موږ تاسې د یو مالي کال څخه د زیاتو مالي کلونو هغه د مالي حسابونو ارقام په خپلو کې یو له بل سره مقایسه کړو او په دغه شکل یې موږ ترتیب کړو چې هغلته دغه د اوسني کال مالي حسابونه موږ تاسې لومړی چپې خوا ته لیکو او بیا د تیرو کالو مالي حسابونه په ترتیب سره د هغې ښي خوا ته موږ تاسې لیکو. اوس کله چې موږ تاسې د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل ترسره کوو نو دلته موږ تاسې دا ګورو چې آیا په اوس وخت کې دغه مربوطه شرکت په یو ښه مالي حالت کې قرار لري که نه، آیا د دغه شرکت اوسنی مالي حالت قوي او پیاوړی دی که نه، آیا دغه شرکت په اسانۍ سره خپل پورونه تادیه کولی شي که نه، آیا په دغه شرکت کې پانګه اچونه ګټوره ده که نه. نو کله چې موږ تاسې د یو شرکت دغه د اوسني مالي حالت هغه غوښتلتیا یا د هغې پیاوړتیا یا د هغې قدرت معلوموو نو دلته کله چې موږ د مالي حسابونو تحلیل ترسره کوو نو موږ مجبور یو چې د یو شرکت دغه اوسنی مالي حالت د یو سټنډرډ او یو معیار سره مقایسه کړو. نو د هغې نه پس بیا موږ تاسې دا ویلی شو چې د مربوطه شرکت دغه مالي حالت ښه دی او یا هم خراب شوی دی. نو دلته د مالي حسابونو د تحلیل په صورت کې د مقایسې لپاره موږ تاسې 2 معیارونه لرو. لومړی دا چې موږ تاسې دغه د یو شرکت یا تصدۍ دغه اوسنی مالي حالت د تیرو کلونو د مالي حالت سره مقایسه کړو. دا په دې معنا سره اوس که موږ د یو شرکت د سږني کال مالي حسابونه تحلیل کړو او د تحلیل په اساس موږ تاسې د نتیجې ته ورسیږو چې دغه شرکت سږ کال د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې 1 روپۍ ګټه ترلاسه کړې ده. نو آیا د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې دغه 1 روپۍ ګټه ترلاسه کول دا اوس کافي ګټه ده که نه، دا اوس ډیره ګټه ده که نه؟ نو د دې د ځواب لپاره موږ تاسې کولی شو د دغه شرکت دغه د سږني کال د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې دغه د خالصې ګټې مقدار د تیرو کلونو د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې د خالصې ګټې له مقدار سره مقایسه کړو. اوس که فرض مثال په تیر کال کې د دغه شرکت د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې هغه د خالصې ګټې مقدار 50 پوله وي نو دلته اوس دا معلومیږي چې چون تیر کال دغه شرکت د هرې روپۍ په مقابل کې 50 پوله ګټل او سږ کال دغه شرکت
د هر روپۍ په مقابل کې 1 روپۍ ګټي، نو دلته معلومیږي چې د دې کاروبار په ګټورتیا کې ښه والی راغلی دی. همدغه شان که موږ تاسې دا ګورو چې آیا دغه شرکت د نورو شرکتونو هغه لنډمهاله پورونه اوس وخت کې په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه، نو هغې لپاره موږ تاسې بیا د مالي حسابونو په تحلیل کې د دې شرکت هغه کرنټ ریشو یا جاري نسبت پیدا کوو چې هغه جاري نسبت موږ ته بیا دا ښایي چې دغه شرکت په خپلو لنډمهاله شتمنیو سره خپل لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه. اوس که فرض مثال سږ کال د دې شرکت هغه جاري نسبت 2 وي، نو معنا به دا وي چې دغه شرکت د لنډمهاله پور د هرې روپۍ په مقابل کې په خپلو جاري شتمنۍ کې 2 روپۍ لري. په دې معنا چې دا شرکت په اسانۍ سره کولی شي په دغه خپلې جاري شتمنۍ سره لنډمهاله پورونه تادیه کړي، ځکه دلته دغه جاري نسبت یا کرنټ ریشو 2 ده. په دې معنا چې د لنډمهاله پور د هر روپۍ په مقابل کې دوی په جاري شتمنۍ کې 2 روپۍ لري. اوس که چېرته موږ د تیر کال د همدغه شرکت دغه د لنډمهاله پور د تادیې وړتیا وګورو، نو که د تیر کال د ارقامو په اساس د دې شرکت جاري نسبت 1 وي، په دې معنا چې تیر کال دغه شرکت د لنډمهاله پور د هر روپۍ په مقابل کې په جاري شتمنۍ کې 1 روپۍ لرله. نو دلته هم موږ تاسو ته معلومیږي چې سږ کال د دغه شرکت د لنډمهاله پور د تادیې په وړتیا کې ښه والی ځکه راغلی دی چې تیر کال دوی د لنډمهاله پور د هر روپۍ په مقابل کې په جاري شتمنۍ کې 1 روپۍ لرله، خو سږ کال دغه شرکت د لنډمهاله پور د هر روپۍ په مقابل کې په جاري شتمنۍ کې 2 روپۍ لري. نو په دغه شکل موږ تاسې بیا کولی شو چې په مختلفو اړخونو کې د یو شرکت دغه اوسنی مالي حالت د اړوند شرکت د تیرو کلونو له مالي حالت سره مقایسه کو، او د هغې له مخې بیا موږ تاسې دا ګورو چې د دغه شرکت د پور د تادیې په وړتیا کې، د دغه شرکت په سیالیت کې، د دغه شرکت په ګټورتیا کې بهتروالی او ښه والی راغلی دی او که نه. اوس کیدلی شي د تیر کال په پرتله د یو شرکت دغه سږنی مالي حالت ښه وي، نو آیا موږ تاسې اوس دغه تصمیم نیولی شو که نه چې دغه شرکت اوس وخت کې په ښه مالي حالت کې قرار لري او موږ تاسې باید هغې ته پور ورکړو او یا موږ تاسې باید په هغې کې پانګه اچونه وکړو؟ نه، دلته یوازې دغه د شرکت د پخواني حالت سره د اوسني حالت پرتله کول کافي نه دي، بلکې دلته موږ تاسې باید په اوس وخت کې د یو شرکت هغه د مالي حالت مقایسه همدغه اوس وخت کې د نورو شرکتونو سره وکړو چې آیا د نورو شرکتونو په پرتله د دې شرکت دغه مالي حالت په اوس وخت کې بهتره دی که نه. نو دلته کله چې موږ د مالي حسابونو تحلیل ترسره کوو، نو موږ د یو شرکت دغه مالي حالت باید د اړوند د انډسټرۍ د نورو شرکتونو د مالي حالت سره مقایسه کوو. دلته اړوند د انډسټرۍ په دې معنا سره اوس موږ تاسې پوهېږو چې په افغانستان کې موږ 15 سوداګریز بانکونه یا کمرشل بانکونه لرو. نو دلته اوس که دغه 15 بانکونو کې فرض مثال پښتني بانک غواړي چې دغه خپل مالي حالت له دغه 14 نورو بانکونو سره مقایسه کړي چې آیا د هغې بانکونو په پرتله په اوس وخت کې زموږ دغه د بانک مالي حالت ښه دی که نه. نو دلته چون دغه ټول بانکونه په بانکي سکتور یا بانکینګ سیکټر کې فعالیت ترسره کوي، نو دغه بانکونه کولی شي یوازې د نورو بانکونو سره ځان مقایسه کړي، ځکه دا ټول په یو سکتر کې فعالیت ترسره کوي. همدارنګه موږ تاسې پوهېږو چې په افغانستان کې موږ تاسې د ټیلی کمیونیکیشن یا مخابراتو 15 شرکتونه لرو چې عبارت دي له افغان بیسیم، اتصالات، روشن، اریبه او سلام. اوس که چېرته افغان بیسیم غواړي وګوري چې آیا د هغوی دغه اوسنی مالي حالت ښه شوی که نه، نو هغه باید همدغه ټیلیکمیونیکیشن سکتر کې چې دی دغه خپل اوسنی مالي حالت له نورو شرکتونو سره مقایسه کړي. یعنې که افغان بیسیم خپل ځان له پښتني بانک سره مقایسه کوي، دا منطق نه ایجابوي، ځکه چې دغه دواړه په 2 مختلفو سکتورونو کې فعالیت ترسره کوي. اوس که یو څوک موږ ته ووایي چې آیا د کرکټ د نړۍ یو ستر لوبغاړی فرض مثال سچن تندولکر هغه یو ښه لوبغاړی و که نه، او هغه موږ د فوټبال د نړۍ د یو بل پیاوړي لوبغاړي فرض مثال رونالډو سره مقایسه کوو،
نو اوس دلته چون ټنډولکر د کرکټ لوبې لوبغاړی دی او همدارنګه رونالډو د فوټبال لوبې لوبغاړی دی، ځکه چې دا دواړه لوبغاړي د دوه مختلفو لوبو لوبغاړي دي او بهتره دا ده چې موږ تاسې سچن ټنډولکر د کرکټ په لوبه کې د کرکټ د نورو لوبغاړو سره مقایسه کړو، همدارنګه موږ تاسې رونالډو د فوټبال په لوبه کې د فوټبال د نورو لوبغاړو سره مقایسه کړو. نو همدغه رنګ کله چې موږ تاسې د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل کوو او له نورو سره مقایسه کوو، نو بهتره دا ده چې موږ تاسې یوازې هغه شرکتونه په خپلو کې مقایسه کړو چې هغه په عین انډسټرۍ کې فعالیت ترسره کوي او یا هم په عین سکتور کې فعالیت ترسره کوي، ځکه چې په هر سکتور او انډسټرۍ کې هغه د شرکتونو هغه فعالیتونه له نورو انډسټریو سره فرق کوي، د هغه د کاروبار خطرات له نورو سره فرق کوي. نو بهتره دا ده چې موږ تاسې په عین انډسټرۍ کې په عین سکتور کې ورته شرکتونه په خپلو کې سره مقایسه کړو. اوس موږ تاسې پوهیږو چې په نړیواله کچه موږ تاسې په ایرلاین انډسټرۍ کې په سلګونو شرکتونه لرو، د مثال په ډول فلا امارات دی، قطر ایرویز دی، یونایټډ ایرلاینز دی، برټش ایرویز دی او داسې نور دي. نو اوس که چېرته موږ تاسې ګورو چې آیا د 2019 کال په آخره کې دغه د فلا امارات شرکت چې دا د دوبۍ هیواد یو شرکت دی، آیا هغه د مالي نګاه نه یو قوي او پیاوړی شرکت و که نه؟ آیا د فلا امارات په شرکت کې د نورو پانګه اچوونکو لپاره پانګه اچونه ګټوره وه که نه؟ نو دلته بهتره دا ده چې موږ تاسې په همدغه ایرلاین انډسټرۍ کې دغه د فلا امارات شرکت د نورو شرکتونو لکه د قطر ایرویز، برټش ایرویز، یونایټډ ایرلاینز او همدارنګه نورو سره مقایسه کوو، ځکه چې دغه په عین انډسټرۍ کې فعالیت ترسره کوي. اوس کله چې موږ تاسې د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل ترسره کړو، نو دلته کیدلی شي که موږ دغه شرکت اوسنی حالت له پخواني حالت سره مقایسه کوو، نو شاید په هغې کې بهتروالی راغلی وي، خو که چېرته موږ تاسې په اوس وخت کې د هغې شرکت دغه مالي حالت له ورته نورو شرکتونو سره مقایسه کوو، نو کیدی شي دغه شرکت له نورو شرکتونو څخه د مالي حالت له پلوه کمزوری وي. د مثال په ډول اوس که چېرته د مالي حسابونو تحلیل موږ ته دا وښیي چې د یو شرکت د هرې د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې دغه شرکت تیر کال 50 پوله ګټه ترلاسه کړې وه او سږکال دغه شرکت د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې 1 روپۍ ګټه ترلاسه کړې. نو دلته موږ ته معلومیږي چې د دې شرکت دغه مالي حالت د اړوند شرکت د تیر کال د مالي حالت په پرتله بهتر شوی دی. خو که چېرته موږ تاسې اوس وخت کې په عین انډسټرۍ کې دا وګورو چې د نورو شرکتونو هغه د پانګه اچونې د هر روپۍ په مقابل کې ګټه څومره ده، نو که فرض مثال د نورو شرکتونو هغه اوسط د پانګه اچونې د هر روپۍ په مقابل کې ګټه د 1 روپۍ څخه زیاته وي، نو دلته که څه هم د دغې شرکت هغه مالي حالت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی، خو که موږ د نورو شرکتونو سره مقایسه کړو، نو د دې شرکت هغه د ګټورتیا نسبت اوس هم له نورو شرکتونو څخه ټیټ دی، ځکه دغه شرکت د پانګه اچونې د هر روپۍ په مقابل کې 1 روپۍ ګټي او په عین حالت کې نور شرکتونه د پانګه اچونې د هر روپۍ په مقابل کې له 1 روپۍ څخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. نو په همدغې خاطر بهتره دا ده چې هر کله موږ تاسې د یو بل چا سره په کاروبار کې ځان شریکوو او یا موږ په یو شرکت کې پانګه اچونه کوو، نو دلته موږ تاسې باید په عین انډسټرۍ کې ټول شرکتونه د هرې نګاه نه په خپلو کې یو له بل سره مقایسه کړو. بیا په دغه شرکتونو کې چې هر شرکت د مالي حالت له پلوه اوس وخت کې له نورو څخه ډېر غښتلی او پیاوړی و، بیا بهتره دا ده چې موږ تاسې په همغې کې پانګه اچونه ترسره کړو. دلته یوه خبره مهمه بله دا ده چې کله موږ تاسې په اوس وخت کې د یو شرکت هغه مالي حالت په عین انډسټرۍ کې د نورو شرکتونو سره مقایسه کوو، نو دلته موږ تاسې باید دا د یو بنچ مارک سره مقایسه کوو. په دې معنی چې که چېرته په دغه انډسټرۍ کې داسې یو شرکت وي چې هغه د مالي حالت له پلوه له نورو ټولو شرکتونو څخه ډېر غښتلی او ډېر پیاوړی وي، نو دلته موږ کولی شو چې په دغه انډسټرۍ کې د خپل مالي حالت له همغې شرکت د مالي حالت سره مقایسه کړو، او یا هم موږ کولی شو چې په همدغه انډسټرۍ کې څومره شرکتونه چې وي د هغې ټولو شرکتونو هغه اوسطونه موږ پیدا کوو. فرض مثال په دغه انډسټرۍ کې د دې ټولو شرکتونو هغه د پور د تادیې د وړتیا اوسط څومره دی،
د ګټورتیا او سطحې څومره دی. نو دلته موږ کولی شو چې دغه د خپل شرکت دغه مالي حالت د نورو شرکتونو هغه د اوسط مالي حالت سره مقایسه کړو تر څو پوه شو چې آیا زموږ شرکت بهتره دی او که نور شرکتونه زموږ څخه بهتره دي. اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې موږ د مالي حسابونو تحلیل لپاره له کومو تخنیکونو څخه استفاده کولی شو. نو کله چې موږ تاسې د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل کوو نو دلته د تحلیل لپاره موږ معمولا دغه 4 تخنیکونه لرو چې لومړی د مالي نسبتونو په اساس تحلیل دی او یا هم فاینانشل ریشوز انالیسیس چې په دغه تخنیک باندې موږ تاسې بیا تقریبا 4 لیکچره لرو. دوهم هم افقي تحلیل او یا هم هوریزونټل انالیسیس دی چې دیتا انډیکس انالیسیس هم ویل کیږي چې موږ تاسې بیا په دې باندې یو مستقل لیکچر لرو. او دریم هم عمودي تحلیل یا ورټیکل انالیسیس چې دیتا کامن سایز انالیسیس هم ویل کیږي چې موږ تاسې بیا په دې باندې هم یو مستقل لیکچر لرو. همدارنګه د میلان تحلیل او یا هم ټرند انالیسیس چې په دې باندې هم موږ تاسې بیا یو مستقل لیکچر لرو. نن موږ تاسې په دې باندې خلاص بحث کوو چې موږ د مالي نسبتونو په اساس د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل څرنګه ترسره کوو. مالي نسبت دا هغه نسبت ته ویل کیږي چې د مالي حسابونو څخه د 2 اعداد ارقامو د حاصل تقسیم څخه ترلاسه کیږي. یعنی کله چې موږ غواړو د مالي نسبتونو په اساس د یو شرکت د مالي حسابونو تحلیل ترسره کړو نو دلته موږ د اړوند شرکت له مالي حسابونو څخه 2 ارقام راخلو او هغه یو پر بل باندې ویشو او له هغې څخه چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه موږ سره بیا په تصمیم نیولو کې یا پریکړه کولو کې او یا هم په ډیسیژن میکینګ کې موږ سره کومک کوي. اوس کیدلی شي موږ د یو شرکت د پور د تادیه وړتیا پیدا کوو، هغه د لنډمهاله پور د تادیه وړتیا وي که هغه د اوږدمهاله پور د تادیه وړتیا وي او یا هم د یو شرکت د سود د تادیه وړتیا وي او یا هم د یو شرکت ګټورتیا وي. نو دلته موږ کولی شو چې د مالي حسابونو څخه 2 ارقام راواخلو په خپلو کې په یو بل باندې ویشو او له هغې څخه چې کوم نسبت ترلاسه کیږي د هغې په اساس موږ تاسې بیا د یو شرکت مختلف مالي اړخونه تحلیل کولی شو. اوس که دغه موږ تاسې د یو شرکت د مالي کال په اخر کې د هغې شرکت بیلانس شیټ فرض کړو او دلته بیلانس شیټ کې موږ تاسې ته دا معلومه شي چې دغه شرکت د 10 لکه ډالرو په ارزښت مجموعي شتمني لري او همدارنګه د همدې شرکت انکم سټیټمنټ موږ ته دا ښایي چې په دغه تیر مالي کال کې دغه شرکت د 15 لکه ډالرو په ارزښت نیټ پرافیټ یا خالصه ګټه ترلاسه کړې وه. نو دلته اوس که موږ تاسې د مالي نسبت په اساس تحلیل ترسره کوو دا یو ساده بیلګه ده. نو دلته اوس موږ یوې خوا نه ګورو چې د شرکت د ټولې شتمنۍ مقدار 10 لکه ډالر دی او همدارنګه په تیر مالي کال کې دغه شرکت د 15 لکه ډالر په ارزښت خالصه ګټه ترلاسه کړې ده. نو اوس موږ دا ګورو چې دغه شرکت دغه ټولې شتمنۍ او یا هم د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده. نو دلته بیا موږ کولی شو دغه د خالصې ګټې مقدار 15 لکه راواخلو د ټولې شتمنۍ په مقدار په 10 لکه باندې ویشو نو له دې څخه به 0.15 ترلاسه شي. په دې معنی چې دغه شرکت د پانګه اچونې د هر ډالر په مقابل کې 0.15 ډالر او یا هم 15 سنټه د خالصې ګټې په شکل ترلاسه کړي وو. نو په دغه شکل بیا موږ تاسې کولی شو د مالي نسبتونو په اساس د مالي حسابونو څخه 2 مختلف ارقام راواخلو او هغه یو پر بل باندې ویشو او له هغې څخه موږ د یو شرکت مختلف مالي حالتونه ترلاسه کړو. کله چې موږ تاسې د مالي نسبتونو په اساس تحلیل کوو نو دغه مالي نسبتونه بیا معمولا په 5 ډوله دي چې لومړی د سیالیت نسبتونه یا لیکویډیټي ریشوز دي، دوهم هم د قرضې نسبتونه یا لیوریج ریشوز دي، دریم هم د ګټورتیا نسبتونه او یا هم پروفیټیبیلیټي ریشوز دي، څلورم هم د پوښښ نسبتونه او یا هم کوریج ریشوز دي او پنځم هم اکټیویټي ریشوز او یا هم ټرن اوور ریشوز دي. نو دا د مالي نسبتونو هغه 5 عمده ډولونه دي چې د دې په اساس موږ د یو شرکت د مالي حسابونو د مختلفو اړخونو تحلیل ترسره کولی شو.
اوس په دې باندې بحث کوو چې دغه د سیالیت نسبتونه یا لیکویډیټي ریشو څخه څه وخت موږ استفاده کوو. اوس هر کله چې موږ تاسې دا ګورو چې آیا یو شرکت په خپلو جاري شتمنیو سره خپل لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي که نه، نو کله چې موږ د یو شرکت د لنډمهاله پور د تادیې وړتیا پیدا کوو، نو په هغې وخت کې بیا موږ تاسې د سیالیت له نسبتونو څخه استفاده کوو چې آیا یو شرکت په خپلو جاري شتمنیو یا کرنټ اسیډ سره خپل لنډمهاله پورونه یا شارټ ټرم لایبیلیټیز په اسانۍ سره تادیه کولی شي او که نه، چې په دې موږ تاسې بیا یو مستقل لیکچر کې مکمل تفصیلي بحث کوو. د قرضې نسبتونه یا لیوریج ریشو موږ ته دا ښیي چې د یو شرکت په ټوله شتمنۍ کې د پردۍ پانګې یا لایبیلیټیز هغه پرسنټیج یا فیصدي څومره ده، او همدارنګه د دې نسبت په اساس موږ ته دا معلومیږي چې آیا یو شرکت په اوږد مهال کې دغه ټوله پردۍ پانګه یا ټول لایبیلیټیز یا ټول پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه. اوس کله چې یو څوک یو شرکت ته بیا اوږدمهاله پور ورکوي، نو په هغې وخت کې بیا دغه نفر باید د دې شرکت د قرضې نسبتونه وګوري چې د دغه شرکت په ټوله شتمنۍ کې د پردۍ پانګې یا قرضې پرسنټیج څومره دی، او آیا دغه شرکت په اوږد مهال کې دغه ټول پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه، چې موږ تاسې بیا په دې باندې هم یو مستقل لیکچر لرو. دریم هم د ګټورتیا نسبتونه دي یا Profitability Ratios. اوس کله چې موږ تاسې غواړو د یو بل چا سره په کاروبار کې ځان شریک کړو یا موږ تاسې د یو کمپنۍ په سهمونو کې پانګه اچونه وکړو، نو دلته موږ لومړی د ګټورتیا نسبتونه ګورو. په دې معنی دغه نسبتونه موږ ته ښایي چې یو شرکت یا تصدۍ یا کمپنۍ هغه د پانګه اچونې د هرې روپۍ په مقابل کې څومره ناخالصه ګټه او څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې ده. همدارنګه یو شرکت یا تصدۍ یا کمپنۍ هغه د خرڅلاو د حاصل د هرې روپۍ په مقابل کې څومره ناخالصه ګټه او څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې ده. نو کله چې موږ د یو کاروبار ګټورتیا ګورو، نو د هغې لپاره موږ د ګټورتیا له نسبتونو څخه استفاده کوو چې موږ تاسې بیا په دې باندې هم یو مستقل ځانګړی لیکچر لرو. څلورم هم د پوښښ نسبتونه یا کوریج ریشوز دي. اوس هر کله چې موږ تاسې دا ګورو چې آیا یو شرکت هغه د سود پیسې په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه، یعنې کله چې یو شرکت له بل چا څخه په سود باندې لنډمهاله پور اخلي او یا هم اوږدمهاله پور اخلي، نو دغه شرکت به دغه اصلي قرض له سود سره واپس تادیه کوي. اوس سوال دا دی چې آیا دغه شرکت هغه د سود پیسې په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي که نه، یعنې د هر کال په اخره کې دغه شرکت د قرضې درلودونکو ته د سود پیسې په اسانۍ سره سپارلی شي که نه. نو کله چې موږ د یو شرکت د سود د تادیې وړتیا پیدا کوو، نو هغې لپاره موږ د پوښښ نسبتونو یا کوریج ریشوز څخه استفاده کوو. همدارنګه په مالي نسبتونو کې پنځم ډول چې دی هغې ته اکټیویټي ریشوز او یا هم ټرن اوور ریشوز ویل کیږي. اوس کله چې موږ تاسې دا ګورو چې آیا یو شرکت د خپل سوداګریز توکي یا د ګودام موجودي یا د خپل انوینټري په مارکیټ کې په اسانۍ سره خرڅولی شي که نه، آیا یو شرکت د دې وړتیا لري که نه چې د خپل سوداګریز توکي په شرکت کې په اسانۍ سره خرڅ کړي. او همدارنګه کله چې یو شرکت په بل چا باندې سوداګریز توکي په قرض باندې خرڅ کړي وي، نو آیا دغه شرکت له مشتریانو څخه خپل قرض پیسې یا طلبات په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي که نه. همدارنګه کله چې یو شرکت سوداګریز توکي له بل چا څخه په قرض یا پور باندې اخلي، نو آیا دغه شرکت د دغه سوداګریزو توکو په مقابل کې دغه پیسې په آینده کې په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه. نو خلاص دا چې هر کله مونږ د یو شرکت دا وړتیا ګورو چې آیا هغه د خپل سوداګریز توکي په اسانۍ سره خرڅولی شي که نه، آیا یو شرکت له مشتریانو څخه خپل طلبات په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي که نه، آیا یو شرکت خپل سوداګریز پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه. نو د دې وړتیا د پیدا کولو په خاطر موږ تاسې بیا له ټرن اوور ریشوز څخه استفاده کوو چې په دې موږ تاسې بیا مستقل یو لیکچر لرو. د نن درس همدومره و. تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ. تر بل لیکچره مو الله مل شه.